د رمضان په مبارکه میاشت کې په ټي وي شوګانو کې داسې بېهوده حرکات شروع شوي دي چې د خپل ځان د مشهورتیا دپاره یا د ریټینګ دپاره یا د خپل پروګرام مخکې کولو دپاره په دې د جعلي میډیا باندې چې څه ښودل کېږي نو هغه یقینا چې د کتلو نه دي. په دې مبارکه روژه کې که تاسو وګورئ نو په دې ویډیو کې هم داسې ښکاري چې د شعیب ملک په نوم باندې یو پاکستاني کرکټر چې د رمضان ټرانسمیشن شو کوي د دغه شو په دوران کې هغه د شایسته لودي په بدن باندې یا موږ به دا ووایو چې په سینو باندې هغه لاس تیروي او بیا د معذرت په انداز کې هغه ورته مخ ورړوي. په دې دوران کې شایسته لودي هم ځان راټولوي. خو قدرمنو دوستانو موږ به دا ووایو چې دا یو پری پلان ډرامه وي. دوی په دې طریقه باندې د خپل پروګرام ریټینګ زیاتوي، د خپل ځان د مشهورولو د خلکو په نظر کې د ځان راوستلو یو قسم کوشش کوي. الله تعالی دې معافي وکړي په دې خلکو باندې څه شوي دي. زموږ هره ویډیو په دې باره کې وي چې د دې خلکو هغه څېرې تاسو ته څرګندې کړو چې تاسو د دې نه خپل بچي وساتئ، په خپلو بچو باندې کنټرول وساتئ. خو بیا هم ځینې خلک زموږ په خبرو باندې نه پوهېږي او دا ورته هر څه هسې ګپ شپ ښکاري. خو په یاد لرئ چې داسې وخت را روان دی چې بیا به ستاسو بچي ټول ډمان وي او بیا به درنه د خپلو بچو حیا هم نه کېږي. نو په خپلو بچو باندې کنټرول راولئ او هېڅکله یې داسې کار ته مه پرېږدئ چې هغوی د بېهوده حرکاتو او یا د دغسې بې حیایي کتلو کوشش وکړي. ډېره مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله.